بچې ولې د اختر جامې دې ولې نه دي اچولې؟ زما پلار مړ شوی دی. ما ته زما مور وویل چې ما له خلک د سرسایه روپۍ راکړي نو زه به بېداره د اختر جامې والم. بچې خفه کېږه مو، الله به خیر کړي، الله به خیر کړي. زما سره راځه. بچې ته داسې وکړه چې دلته سوري ته ودرېږه او زما پورې انتظار وکړه. زه راځم دلته ودرېږه. مرسلینه بچې، مرسلینه. جی ابا جان. مرسلینه بچې د خپل اختر کپړې راواخله. ابا جان زما د اختر په کپړو څه کوئ؟ مرسلینه بچې په لاره کې مې یو یتیم ماشوم په زړو کپړو کې ولیدو. یقین په خدای وکړه چې دا زړه مې پې وران شو. نو ما دا فیصله وکړه چې ستاسو د اختر جامې به هغه ماشوم له ورکړم. ابا جان زما خو د اختر نورې کپړې نشته، زه به څه کوم؟ زه به اختر په زړو جامو کې تېر وم. خیر دی بچې، تاسو اختر په زړو جامو کې تېر کړئ. تاسو له به د اختر نه بعد زه بیا 2 جوړې واخلم او په اختر کې چې تاسو کوم ځای ویلی نو هغه ځای ته به باندې چکر هم ولګوم. ابا جان بیا خو ډېره ښه ده، زه ځم چې تاسو له خپلې کپړې راخلم. هله زر ورشه بچې، تادي کو هغه ماشوم به بهر انتظار کوي. ابا جان زما کپړې ما په اختر کې راځم چې کله نه بچې د مرسلین دا کپړې پوره دي، تا به هسې چکر لګوزمه. کامیاب شي بچې، کامیاب شي. بچې دا د اختر جوړه ده او د ټوپۍ ورسره هم په سر که او زر لاړ شه دا واغوستو چې د اختر مونځ رانه ونه شي. زه درته انتظار کوم. هله زر ورشه. تاسو راغلی بچوړیا؟ او جی دا راته ووایه بچوړیا چې ستاسو پلار به تاسو په اختر کې د اختر مانځله جومات ته څنګه بوستی؟ اوږه به یې بوستمه. ها بچوړیا نو بیا زما اوږې ته راوخېږه چې مانځله ځو. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله. موږ له پکار دي چې د اختر په دې خوشحالو کې د یتیمانان د ځان سره شریک کړو، ولې چې په ژوند بروسه نه ده پکار او نه چا ژوند اخیستی دی. دا وخت زموږ په بچو پسې هم راتلی شي. زموږ د وادي سوات وایم د طرف نه تاسو ټولو ته اختر مبارک شه. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.